السلام علیکم دوستانو. ولسمشر غني د خوست نړیوال هوایي ډګر رسماً پرانیست. د خوست نړیوال هوایي ډګر نن شنبه د جولای 10 د چنګاښ په 19 د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا رسماً پرانیستل شو. ولسمشر غني نن شنبه د خوست ولایت هوایي ډګر د پرانیستلو او دغه ولایت د امنیتي وضعیت ارزولو لپاره د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ خوست ولایت ته ولاړی. هر ویلي دي چې ولسمشر غني د خوست ولایت هوایي ډګر له پرانیستي او دغه ولایت له والي محمد کټوازي سره تر کتنې وروسته له متحده عربي اماراتو څخه راغلي میلمنو سره وکتل او هغوی ته هرکلی وکړ. دا د افغانستان 5م لوی هوایي ډګر دی چې له پرانیستلو سره به د خوست ولایت او ګاونډي ولایتونو اوسیدونکو ته په کور دننه او بهر د سفر اسانتیاوې برابرې سي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو په اساس د خوست هوایي ډګر د جوړېدو چارې 9 کاله مخکې پرانیستل شوي وي چې په 5 پړاوونو کې بشپړه شوې. د یاد هوایي ډګر ټول لګښت 1 میلیارډ 881 میلیون افغانۍ وي چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د پراختیا بودیجې څخه ورکړل شوي دي. د خوست نړیوال هوایي ډګر د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره مجهز رادار، کنټرول برجونه او د مسافرو تمځای یا مجهز ترمینل سربیره ټول اړین سهولتونه لري. دغه هوایي ډګر ته په لومړي ځل د تېرې غبرګولي میاشتې پر 21 نیټه له دوبۍ څخه خوست ته نړیواله الوتنه ترسره شوه چې خلکو یې پراخ هرکلی وکړ. دا د افغانستان لپاره د پرمختګ خبر. که مو دا خبر خوښ شوی د خپلو ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.